په دغه ورقه کې یو نمبر ده، دغه نمبر د ما د شخصي ملګري نمبر ده چې د تاسې هره خبره مو تر ما رارسولی شي. 0 که څوک یې لیکلی شي 0 2 9 4 50 0 2 9 4 50 په دغه شماره باندې هر څوک له موږ سره رابطه کولی شي. خو البته ورونو له دغې شمارې نه به موږ تاسې د ټوکو میدان نه جوړو، له دغه شمارې نه به سوی غرض به نه کوو، د چا حد کې حرمت به نه کوو، د چا ابرو به نه ریزوو. که داسې ستونزه مو وه چې ولسوال حل کولی سو ما ته مه راځه، که داسې ستونزه مو وه چې رئیس حل کولی سو ما ته مه راځه، که داسې ستونزه مو وه چې یو بل چا حل کولی سوه ما خپلو کارونو ته پرېږده، بیا ما سره مراجعه مه کوه. هیله کوم داسې ستونزه چې بل چا نه سو حل کولی، یا داسې خبره وه چې له ولسوال نه شکایت و، له قمندان نه دې شکایت و، له رئیس نه دې شکایت و، د ما دغه نظام له بل کارمند نه دې شکایت و، په دغه شماره له ما سره رابطه کولی شي. البته هغه کومه هدایات چې په دغه ورقه کې دي د هغو سره په پام باندې تاسې هر څوک له ما سره رابطه کولی شئ. دا دروازه دې تاسې په وړاندې باندې خلاصه ده. الله جل وعلا شنه دې ما ته توفیق د دې راکړي چې د هر چا مشکلات ته رسیدګي وکړم او د هر چا اواز او فریاد تر ما پورې راورسېږي.